د آل انډیا رادیو قدرمنو اوریدونکو ښې چارې. تاسو زموږ غږ د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ. د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو په وړاندې کولو سره زه اسما کاکړ مو په چوپړ کې یم. پاملرنه وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر وایي هند او سریلانکا اوس د کووډ وروسته همکاریو ته سترګې په لار دي. هند او فرانسه به نن په نوي ډیلي کې خپله کلنۍ ستراتیژیکي مذاکره وکړي. هند د افریقایي هیوادونو د نمایندګۍ نشتون په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تفکیک غوښتنه کوي. سودان د اسرائیل سره د اړیکو عادي کولو تړون لاسلیک کوي. اوس هم پاملرنه وکړئ بشپړ خبرونو ته. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر ویلي دي چې هند او سریلانکا اوس د کووډ وروسته همکاریو ته سترګې په لار دي. پرون په کولمبو کې د خپل سریلانکایي سیال دینیش ګنوردینا سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وویل د کووډ وبا دواړو خواو ته د نورو همکاریو فرصت ورکړ. جے شنکر چې سریلانکا ته په 3 ورځني سفر تللی و څرګنده کړه چې دواړه ګاونډیان اوس د کووډ وروسته رغېدنې سمدستي ننګونو سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزیر په سریلانکا کې د لیکتیو تاملانو هیلو ته د رسېدو ډاډ ورکولو په اړتیا هم خبرې وکړې. ډاکټر اس جے شنکر همدارنګه د سمندري امنیت او خوندیتوب تضمین لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو ټینګار وکړ. وزیر دا هم وویل چې هغه په سریلانکا کې د هندي کب نیونکو په لټه کې دی. هند او فرانسه به نن په نوي ډیلي کې خپله کلنۍ ستراتیژیکي مذاکره وکړي. د ملي امنیت سلاکار اجیت دیوال به د هندي پلاوي مشري کوي په داسې حال کې چې د فرانسوي پلاوي مشري به د فرانسې د ولسمشر ډیپلوماتیک مشاور ایمانویل بون په غاړه وي. په یو بیان کې د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړه خواوې به د دوه اړخیزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بون به د هند له نورو شخصیتونو سره هم وغږیږي. د ستراتیژیک ډیالوګ وروستۍ مذاکره د تیر کال په فبروري کې په پاریس کې جوړه شوې وه. هند د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلو دایمي غړو په منځ کې د افریقایي هیوادونو د نمایندګۍ نشتوالي په اړه د ځان پوهاوي غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزیر هرشوردان شرینګلا وویل که څه هم د امنیت شورا اجنډا کې له نیمایي څخه زیاتې مسلې په افریقا پورې اړه لري، د افریقا لویه وچه د خپلو ګټو د دفاع لپاره د دایمي غړیتوب ترمنځ یو غږ هم نه لري. هغه وویل د نړۍ ټولنه اړتیا لري چې دا تاریخي تناقض اصلاح کړي او په ګډه د ایزولیني اجماع ملاتړ وکړي. ښاغلی شرینګلا تېره شپه په کمزورو شرایطو کې د سولې او امنیت د ساتلو ننګونو په اړه د پرانیستې مناظرې په مهال په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې وینا وکړه. هغه په معاصره نړۍ کې د یو مهم فاکتور په توګه د افریقا پرمختګ او ودې هرکلی وکړ او زیاته کړه چې افریقایي اتحادیه په افریقا کې د سولې او جګړې وروسته بیا رغونې کې د مشرتابه رول لوبوي. سودان د اسرائیل سره د اړیکو عادي کولو تړون لاسلیک کوي. سودان پرون وویل چې له متحده ایالاتو سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې نړیوال بانک ته د خپل ځینې لوی پور په پاکولو کې هم مرسته وکړي. د عدلیې وزیر نصرالدین عبدالباري د متحده ایالاتو د خزانې وزیر سیکیوټ منوچان سره د لیدنې پر مهال دغه تړون لاسلیک کړ. مونچن وویل چې دغه موافقه به د اسرائیل او سودان پر خلکو خورا ژور تاثیرات ولري. دواړه هیوادونه به په فرهنګي او اقتصادي فرصتونو او سوداګرۍ کې ګډ کار ته دوام ورکوي. عبدالباري وویل خرطوم به د سودان او د سیمې د نورو هیوادونو په ګټو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا لپاره کار وکړي. د منچن د سفر په جریان کې متحده ایالاتو او سودان نړیوال بانک ته د افریقایي هیواد پورونو تادیه کې اسانتیا لپاره د تفاهم یادداشت لاسلیک کړ. د مالیې وزارت وویل په پراخه کچه دا اقدام د هغه د اقتصادي بیارغونې په لور مهم ګام ګڼل کیږي. سودان تر 80 میلیارډ ډیر بهرنی پور لري. د نړۍ مشران د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا
د متحده ایالاتو د کیپټل حملې په کلکه وغندلې او په داسې یو هیواد کې د ګډوډۍ په رامنځته کېدو یې خواشیني څرګنده کړه چې یو وخت یې د نړیوالې رهبرۍ لپاره تکیه کړې وه. د بریټانیا لومړي وزیر بوریس د ټویټر په ویلو سره د متحده ایالاتو په کانګرس کې د ناوړه صحنې په هکله وویل چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ لپاره ولاړ دی او دا اوس حیاتي اړتیا لري چې د واک سوله ییز او منظم انتقال وشي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس په ټویټر کې لیکلي چې ټرمپ او د هغه ملاتړي باید په نهایت کې د امریکایي رای ورکوونکو پریکړه ومني او د ډیموکراسۍ تر پښو لاندې کېدو مخه ونیسي. د چیلي ولسمشر سباستیان پیرا او د کولمبیا ولسمشر ایوان دویک د لاتین امریکا د هغو کسانو په ډله کې وو چې لاریون کوونکي وغندل. خو دواړو دا هم وویل چې دوی ډاډه دي چې د امریکا ډیموکراسي او د قانون حاکمیت به برلاسي شي. لویس رابرتو باروسو د برازیل د سترې محکمې قاضي په متحده ایالاتو کې دا غمجنه پیښه ټویټ کړې. د فاشیزم پلویانو خپل ریښتینی مخ د ډیموکراتیک ضد او جارحیت ښودلی. وینزویلا چې د متحده ایالاتو د بندیزونو لاندې دی وویل چې په واشنګټن کې پیښې ښیي چې متحده ایالات هغه څه ویني چې په نورو هیوادونو کې د خپل یرغل سیاست سره رامنځته کړی دی. د ویکي لیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج به په زندان کې پاتې شي ځکه چې هغه متحده ایالاتو ته د سپارل کېدو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. د ولسوالۍ قاضي وانسا باریټ سر وویل چې د پام وړ بنسټونه شتون لري چې باور لري هغه به تښتېدلی وي. د دوشنبې په ورځ هغې حکم وکړ چې د ویکي لیکس موسس امریکا ته نشي استول کېدی ځکه چې هغه شاید ځان وژنه وکړي. متحده ایالات اوس په دې پریکړې تمرکز کوي او د قضیې د اورېدو د مخه یې د 49 کلن جولین اسانج له زندان څخه د خوشي کولو مخالفت کړی وو. هغه له 2019 کال راهیسې په زندان کې ساتل شوی وروسته له هغه چې د استوګنې مخنیوي لپاره د اکوادور په سفارت کې پټ شو. د متحده ایالاتو څارنوالان غواړي د محرمو اطلاعاتو د حق کولو او افشا کولو په خاطر محکمه شي د هغو مخبرانو په شمول چې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د استخباراتي ادارو سره مرسته کوي. د ټرمپ پلویانو د متحده ایالاتو پلازمینه کې طوفان جوړ کړ ځکه چې کانګرس د بایدن د بریا تصدیق باندې بحث کوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سلهاوو پلویانو د متحده ایالاتو په پلازمینه کې د هغه د انتخاباتي ماتې د ماتولو په خاطر چې د امریکا د ډیموکراسۍ سمبول دی برید وکړ. د صحنې کانګرس دې ته اړ کړ چې په لنډ وخت کې یوه غونډه وځنډوي ترڅو د ولسمشر منتخب جو بایدن بریا تصدیق کړي. پولیسو قانون جوړونکي ایستلي او له 3 ساعتونو څخه یې ډېرې هڅې کړي ترڅو د ټرمپ د پلویانو پلازمینه پاکه کړي. د ټرمپ پیروانو د ټالرونو په اوږدو کې لاریون وکړ او د دفترونو له لارې ګډوډي جوړې کړې. د واشنګټن پولیسو ویلي چې یوه ښځه د لاریون پر مهال له ډزو وروسته وژل شوې. پولیسو د مازدیګر 3:30 بجو وروسته د کیپټول ودانۍ خوندي اعلان کړه او وکیلان د ماسخوتن له 8 بجو وروسته یو ځل بیا سره راټول شول چې د ټاکنو تصدیق بیا پیل کړي. د ټرمپ معاون مرستیال مایک پینس هغو خلکو ته وویل چې چا نن زموږ په پلازمینه کې بربادي رامنځته کړې هیڅ وخت نشي بریالي کېدی. د سنا د جمهوري غوښتونکو مشر میچ ماکونل د ټرمپ د پلویانو لخوا برید یو ناکامه بغاوت وبلل. هغه وویل چې دوی به د 2020 ټاکنو ګټونکي تصدیق کړي. د واشنګټن ښاروال موریل باوسر د ښار په کچه بندیز لګولی او امر یې کړی چې د سهار په 6 بجو پیل شي. د ملي ګارد سرتیري د اف بی آی اجنټان او د متحده ایالاتو د استخباراتو خدمتونه د کیپټل د پولیسو څخه د مرستې لپاره ګمارل شوي. ګارد سرتیرو او پولیسو لاریون کوونکي د بندیز د پلي کېدو وروسته د کیپټل څخه لرې کړل. د ټرمپ پلویانو کړکۍ ماتې کړې او پولیس د ودانۍ دننه د اوښکو ګاز ځای په ځای کړ. د واشنګټن د ښار د پولیسو مشر رابرټ کانټي وویل چې د لاریون غړو
پر پولیسو د برید لپاره کیمیاوي ضد کارولي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. دا و د دې مهال خبرونه. ایزانو سواوره پر روانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان دی په هانګ کانګ د چین ظلمونه، لیکنه د پدم سنگ او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. په هانګ کانګ کې پولیسو د دیموکراسي شاوخوا 50 پلویان د چین د ملي امنیت له قانون څخه سرغړونې په تور نیولې دي. د دیموکراسي پلوه فعالانو تیر کال په غیر رسمي لومړني ټاکنو کې برخه اخیستې وه. دا د هانګ کانګ مقننه کنټرول لپاره د دیموکراسي پلوه وکیلانو د امکاناتو ډیروالي لپاره ترسره شوی و. دا ډلهیزه گرفتاری د هانګ کانګ د دیموکراسي غورځنګ پر وړاندې تر ټولو لوی اقدام دی، ځکه چې د چین ملي امنیت قانون د تیر کال په جون کې د بیجینګ لخوا د خپلواک سیمه ګرځولو لپاره تصویب شو. د هانګ کانګ پولیسو د دې گرفتاری پخلی نه ده کړې. د هانګ کانګ دیموکرات ګوند لږ تر لږه وغړي چې د ټاپو تر ټولو لوی اپوزیشن ګوند دی، د ګوند د پخوانی رئیس په ګډون نیول شوی. پخوانی قانون پوهان هم نیول شوي وو. د راپورونو سره سم د هانګ کانګ د 2014 لاریونونو کلدي شخصیت بینیتای او د قانون پخوانی پروفیسور هم د پولیسو لخوا نیول شوی. هغه تیر کال لومړني ټاکنې تنظیم کوونکو څخه وو. د دیموکراسي پلوي کوونکي فعال غړی جوشوا وانګ چې تیر کال په غیر مجاز لاریونونو کې د تنظیم او برخه اخیستنې لپاره د اوږدې مودې په بند محکوم شوی هم په برید کې نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموکراسي پلوي کوونکي ټول دوماندان چې په غیر رسمي ټاکنو کې یې برخه اخیستې وه نیول شوي. پولیسو په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلوه آنلاین نیوز سایټ په دفترونو هم برید کړی دی چې د محکمې حکم سره سم په تحقیق کې مرسته غواړي. په وروستیو میاشتو کې هانګ کانګ د دیموکراسي پلوه فعالینو ته د دولت ضد لاریونونو کې د ښکیلتیا له امله د زندان سزا ورکړې. نور د ملي امنیت قانون لاندې د رسنیو د افرادو او د دیموکراسي پلوه فعالینو په ګډون تورن شوي دي. د چین د ملي امنیت قانون د ښار په چارو کې مداخله کولو لپاره تخریب، تعصب، تروریزم او د بهرنیو قدرتونو سره په همکارۍ فعالیتونه جریمه ګرځوي. جدي سرغړونکي د لوی مودې لپاره بندي کېدو سره د عمر قید سزا ته مخامخ کېدای شي. دغه قانون د څو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د دیموکراسي فعالینو لخوا غندل شوی او وکیلانو تیر جولای میاشت کې غیر رسمي لومړي ټاکنې ترسره کړي ترڅو دا معلوم کړي چې کوم کاندید باید په مقننه ټاکنو کې برخه واخلي. دا د کووډ 19 وبا له امله ځنډول شوی وو. د دیموکراسي پلوه کیمپ په ټاکنو کې د اکثریت ترلاسه کولو غوښتونکي وو او غوښتل یې د هغو لایحو پر وړاندې رای ورکړي چې د چین په حق کې دي. د هانګ کانګ له 80 میلیونو څخه زیاتو اتباعو په لومړي ټاکنو کې رای ورکړي. که څه هم د بیجینګ پلوي کوونکي وکیلانو او سیاستوالانو په دې پیښه نیوکه وکړه او خبرداري یې ورکړه چې دا د امنیت قانون ماتولی شي، کوم چې په ښار کې د حکومت ضد د میاشتو راهیسې روان لاریونونو وروسته مخالفان له منځه وړلو لپاره عملي شوی. د هانګ کانګ اجرایوي رئیس کیری لام تیر کال ویلی وو چې کله لومړني ټاکنې د هانګ کانګ حکومت لخوا د هر پالیسي ابتکار په وړاندې مقاومت د کولو هدف لري، نو ممکن د دولتي ځواک د تخریب لاندې راشي چې د ملي امنیت قانون له مخې جرم دی. بیجینګ لومړنۍ ټاکنې غیر قانوني وبللې او دای د هانګ کانګ د انتخاباتي سیستم جدي اشغال په توګه بللې. په 1999 کال کې د انګلیس لخوا چین ته د هانګ کانګ له سپارلو وروسته دغه ښار د یو هیواد 2 سیستمونو په چوکاټ کې فعالیت کوي چې دغه ښار په خپلواکي کې مرسته کړې. دا خپلواکي د چین په خاوره نه موندل کیږي. په وروستیو کلونو کې بیجینګ په ټاپو ښار کې ډیر کنټرول د ترلاسه کولو کوشش کړی او داسې انتقاد یې شوی چې د هانګ کانګ خپلواکي یې تر برید لاندې راوستې. په 13 نومبر میاشت کې د هانګ کانګ ټولو دیموکراسي پلوه وکیلانو وروسته له هغه استعفا ورکړه چې چین یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې 4 وکیلان لرې کړی شول او په لویه کچه د بیجینګ پلوي کوونکي مقننه قانون یې پرېښود.
تحلیل کوونکي نظر لري چې چین په هانګ کانګ کې د خپلو تیر وطنو څخه عبرت په اخیستلو کې پاتې راغلی. فالین وایي چې فشار د مقاومت لامل کیږي او د هانګ کانګ میلیونونه وګړي به خپل د رای حق لپاره مبارزې ته دوام ورکړي او په دیموکراتیک ډول ټاکل کېدونکي حکومت کې به دفتر لپاره مبارزه وکړي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې د چین د ملي امنیت قانون یو سخت قانون دی چې د چین حکومت ته اجازه ورکوي چې د خپل اساسي قانون خوندي شوي حقونو د کارولو لپاره خلک اوږدې مودې پورې ونیسي او بندي کړي. ډېری شنونکي وایي چې بیجینګ غواړي هانګ کانګ د چین اصلي خاورې برخه کړي. دا د هانګ کانګ د ملي توافق سره مطابقت نه لري ځکه چې د ادباو تر 1999 کال پورې د بریتانیا د استعمار اوسیدونکو دیموکراتیک حقوق درلودل.